محمود خان واوره محمود خان زما دا کوم سپین ګروپي مشران چې دلته ولاړ دي د تو په سترګو کې اوښکې دي د تو په سترګو کې جړا نه ده کوي فریاد نه ده کوي. ہم سوات کی ترقی کے بالکل خلاف نہیں ہے، لیکن ہمارے جو زرعی زمین ہے اس کو تباہ کیا جا رہا ہے. ہم حکومت سے یہ درخواست کر رہے ہیں کہ ہم پہ رحم کیا جائے، کیونکہ ہمارا خپل وزیر اعلیٰ ہے اور ہمارا جو فیڈرل منسٹر ہے وہ ڈپٹی پرائم منسٹر کہلاتا ہے. ان سے ہم ریکویسٹ کرتے ہیں، یہ کوئی سیاسی ایشو نہیں ہے بلکہ یہ پوری چکدرہ سے لے کر کالام تک جتنے بھی متاثرین ہیں آپ کو پیچھے نظر آ رہے ہیں، یہ صرف رحم کی اپیل کر رہے ہیں کہ ہماری فصلوں کو تباہ نہ کیا جائے، ہمارے ایگریکلچر لینڈ پہ رحم کیا جائے، ہمارے باغات کو تباہ نہ کیا جائے. لہٰذا فیزیبلٹی رپورٹ پہ دوبارہ جو ہے نا نظر ثانی کی جائے اور اس کو دریائے سوات جو اس کے کنارے لے جائے، اس کے بھی فائدے ہوں گے. یہ ایک ٹورزم ہب ہوگا، لوگوں کو نوکریاں ملیں گی، جابز ملیں گے اور لوگوں کی جو ایگریکلچر لینڈ ہے وہ بھی نقصانات سے جو ہے نا محفوظ رہے گی. مسئلہ جو سب کا ایک ہی ہے کہ سارے جو موٹر وے پلان کیا ہوا ہے کے پی ایچ اے نے اور پیوران نے وہ ایگریکلچر لینڈز پہ ہے. تو ہماری ریکویسٹ ہے گورنمنٹ سے اور جو لوگ اس کو ٹیکل کر رہے ہیں، جو لیڈ کر رہے ہیں، کہ ان کو ریکنسیڈر کروا کے ان کو جو دریائے سوات کے کنارے پر لے کے جائے تاکہ جو زرعی زمین ہے یہ بچ جائے اور ہم لوگوں کو نقصان کم سے کم. دراصل بات یہ ہے کہ حکومت ہمارا یہ احتجاج ایسی طریقہ پر لے لے جیسا کہ اپنے بچے لوگ گود میں لیتے ہیں، اور خاص کر پی ٹی آئی گورنمنٹ کو ہم پرزور التماس کرتی ہے کہ سون ایز پاسبل آپ لوگوں نے جو نشانات رکھے ہیں لینڈ ایگریکلچر لینڈ پر، تو برائے کرم آپ مہربانی کر کے اس کو ریو اور سوات کی طرف لے جائیں اور عوام کو ریلیف دے دیں. چیلنج کا ڈیزائن د رزقوم او فری آف کاسټ ته کوم چې اون په خرچو باندې راځي. دویمه خبره ده دا فلډ وکړه، د فلډ چې کوم دی ته هارپ سټډي کا چې دا په یو آرټیفیشل فورس باندې دا سیراب راغلی و او هغې سیراب د سږو نه غټه تباهي غوړ کړې وه. د سیند لوښی غټ دی، ته دا موټر وی په سیند باندې بوځه. اوس چې تا دا کومه نقشه جوړه کړې ده هغه نقشه د خوړ په غاړه ده، او که دا فلډ بیا راغی څنګه چې خوړ مخکې نقصان کړی داسې دا خوړ به اوس بیا نقصان کوي. زه د خپلې خبرې ختموم، تمام مشران راغلي دي، خو محمود خان واوره واوره محمود خان زما دا کوم سپین ګروپي مشران چې دلته ولاړ دي د تو په سترګو کې اوښکې دي د تو په سترګو کې جړا نه ده کوي فریاد نه ده کوي. او که دا خبره ونه منله شوله نو یاد ساته چې دا ټول مشران به ډي چوک ته درولم، تر هغې پورې به هلته ناست یو تر څو پورې زمونږ مطالبه منلی شوي دي. هغه خبره وایي څه خبرې مې په زړه وې خو سلګۍ شوې، او توپاني سترګو ته ستاسو چې په کاته شوم. مهرباني.